د کهنه شروعات د صدر د سکیورټي ګارد نه کیږي کوم چې صدر سره د جنازې په اړه باندې را رواني د دې نه خبره چې دوی په مکمله توګه د دهشتګردو په چال کې راګیر شوي دي. هغلته کې ناڅاپه د جنګ حالت را پیدا شي. 2 کاله مخکې په یو خوش ځای کې د دهشتګردو د مشر د لور واده شروع وي. هر خواګانې وي، ګډاګانې وي او خنداګانې، هر طرف ته خوشاله ماحول چې په دې کې د اسمانه یو میزایل روغورځيږي او سیده د واده والا په کور باندې ډزو کی چې په لږ ساعت کې دغه ځای په مخبره کې بدل کی. 2 کاله پس دغه دهشتګردو د مشر غوسه را بار شي و د دوی نه بدرله زنن بدل اخلمه. بل خوا یو کس په خوشاله باندې ورزش وکړي په خلو کې جب کور ته راشي. د په ظاهره باندې عام کس ښکاریږي خو په اصل کې د وایټ هاوس د پاره پټ کار کوي. د خپل نوکرې نه دومره تنګ شوی چې د استعفا ورکولو د پاره خط ولیکي او بل طرف ته هغه دهشتګردو مشر په تیاری کې مصروف وي. په دې کې ناڅاپه په ټوله دنیا کې دا خبر خور شي چې دا برتانیي وزیر اعظم مړ شو. دا وزیر اعظم دومره طاقتور چې ټول ملکونو مشران باندې جنازې لراتل. د وجه کله چې سکیورټي والا مشلینا په دې خبره باندې سوچ وکړي نو آرتر ته وایي د دومره غټ خلک واقعي د جنازې لراغلل نو موږ له به صدر له سکیورټي ورکول راته ګران شي. خو دوی صدر په خبره باندې کلک ولاړي وی هغه زما ډیر ښه ملګری و. زه به جنازې له خامخا ځم چې دوی مجبورن دغه په خبره باندې رضا شي. په دې خبره چې زه او آرتر به درسره هم ځو د جنازې پر ورځ باندې د صدر جز د ټونه مخکې ورسي چې دې په دې سره د دوی د استقبال والا د سپیشل فورسز مشر د دوی نه تاسو کی ډیر مخکې را نخلې چې دې په جواب کې آرتر ورته وایي چې څومره لږ خلک وي هغه مره به بهتره وي. د منصوبې مطابق صدر په پوره پروتوکول کې شاهي محل ته ورسي چرته چې دوی د گاډو نروزي او د سکیورټي والا د گاډو تالاشي اخلي. په دې کې په یو گاډي کې موجود بم خلاص شي چې د حالاتو په خرابېدو سره د پریټ والا فوجي په خپل ټوپک باندې بل ملک والا وزیر اعظم وولي. خو دا هر څه دغه تګ ختم نشي. د جاپان د وزیر اعظم د مړ کولو لپاره پوره پول په بم باندې والوزي او په سمندر کې مړ کی او کم خلک چې لا پوټلو کې هغه هم پرې نګدي. د فرانس وزیر اعظم په کشته کې را رواني چې هغه باندې داسې دماکو کی چې ټول خارو جلقيږي. په لږ وخت کې په ټول ملک کې چغسونی شروع شي. آرتر د خپل صدر د بچ کولو لپاره صدر ته ځان د شاته کې په خپل باندې جنگيږي. دغه دهشتګردو داسې منصوبه جوړه کړي چې په دوی باندې د پولیسانو په جامه کې ډزې کوي. هغلته کې دومره کسانی چې آرتر گاډي روباسي او د صدر د کېنولو نه پس لینا هم را روانه کی. خو دغه کسان داسې ټرین کړي شوي چې د پولیسانو د گاډي نه په دوی باندې ډزې شروع کی. خو دوی ورته گاډي اون درې. په دې کې په دوی پسې د موټر سایکل والا کسان راشي چې یو ته پکې د بریک پاغستو سره په گاډي کې را دن نشي او آرتر په تمانچه باندې ونی. خو باقي ملګری منکیږي نه او هغه سی ورپسې را رواني چې ډز د مخ کې آرتر په کړکۍ کې نخلي او دیوال ته داسې وخی چې ملا ورله ماته کی. په دې سره صدر په منډه باندې هلیکاپټر ته ورسي او بل خوا د دهشتګردو مشر ته د خپل زوم رنګ راشي. یو کس پکې صرف بچو چې ورته وایي دویمه منصوبه شروع کا. هغوی د خپل طاقت په استعمال سره د ټول ملک بجلی بند کی او چې څنګه د آرتر په هلیکاپټر کې بل هلیکاپټر ته پام شي نو پاغي اور لګېدلی چې په کته کتو سره دوی ویني چې د هر بلډینګ د پاسه یو کس راکټ لانچر په لاس باندې ولاړ دی. د هلیکاپټر لخوا ورکی چې یو میزایل سیده په سیده د صدر د هلیکاپټر طرف ته روان شي چې دویم هلیکاپټر ورته ځان مخامخ کیو د صدر د بچ کولو لپاره ځان قربان کی. دا واقعیا د دوی د سترګو نه اوښکې روانې کی. خو دوی دومره په اسانۍ سره د غوینې د خلاصېدو والا نو. هغوی ورپسې بل میزایل داسې رووني چې په هلیکاپټر کې ورننوځي چې په خوشقسمتۍ سره دوی ترې نه بچ شي. خو هلیکاپټر په کانټو ښکته راوغورځېږي چې څه د وجې آرتر او صدر پکې بچ شي. خو لینا داسې زخمي شوي چې د خپل ژوند اخري ساګانې اخلي. آرتر په دغه سخت وخت کې هم هغې سره ایسار نشي او د دهشتګردو د راتلو نه مخکې صدر زر د دغه ځای نه وباسي. په دې کې د وایټ هاوس سکرین څوک هیک کړي او د دهشتګردو نه مشر ویډیو پکې شروع شي. هغه دوی ته وایي دا زموږ صرف او صرف ستاسو نه انتقام دی. که چېرې تاسو موږ ته د امریکې صدر حواله کړو دا هر څه به ودرېږي. یعنې د دې هر څه به تاسو ذمهوار یې. آرتر او صدر په لارو کې ګرځي چې د آرتر نظر په پولیس والا باندې ولګي چې په یو ګزار باندې راوغورځي او ټوپک ترې نه واخلي. چې ټوپک په لیدو سره آرتر صدر ته وایي په دې معامله کې خامخا زموږ چرته غټ کس ملوث دی. آرتر صدر ته وایي دلته کې زما د یو سړی ملګری کور دی، هلته کې به پناه واخلو. دوی دواړه په میټرو سټیشن کې را داخل شي او هغلته کې هم هغوی را معلوم کی دې صدر په تیاره کې پټ کېني او په خپله باندې د هغوی د مقابلې دپاره بار ته وروځي چې لاول د لوګو په بم باندې د هغوی توجه ګډوډه کي او بیا په ټوپک باندې راکېږدي. دغه چې څنګه د هغوی یو کس ته پام شي نو هغه لا ژوندي وي چې دی د بهلو نه پس والست نه واخلي او مشر سره خبرې شروع کړي چې هغوی ورته وایي ته څوک یې، چې هغوی له جواب ورکولو په ځای باندې دی ورته د خپل کس چغې واوري. په دې کې په وایټ هاوس کې د فوجیانو مشر اعلان وکړي موږ د صدر د بچ کولو دپاره ور روان شو. بل خوا د تحقیقاتو نه پته ولګي چې برطانیې
وزیر اعظم په خپل مرګ نه بلکې چا په زخرو باندې مړ کړی دی چې په دې سره دوی پوه شي چې دغه د قتل په اصل کې هغوی د خپل مفادو د پاره وکړو. آرتر او صدر اخر په منډو کې د خپل ملګري کور ته ورسي. په تازه کې اوسېدا چې هغې ته څوک هم نشو رادننه کېدی. د هغوی د وایرلیس د ریکارډینګونو دوی ته پته ولګي چې دې هر څه له شاته د دهشتګردو له مشر لاس دی او زموږ د سکیورټي ادارو چرته یو غټ عهدهدار هم ورسره پکې ملو دی. په دې سره صدر ته 2 کاله مخکې د ډرون والا حمله را یاد شي کومه چې دغه د لور په واده باندې کړې وه. په دې کې د کیمرو په ذریعه سره دوی ته پته ولګي چې فوجیان راغلل خو آرتر پوه وي چې دا هم هغه غدار را لېږلي دي چې د وجې هغه ځان تیار کړي او په دوی پسې د ور د بندولو نه پس هغوی سره یوازې په مقابله شي چې د خپلې تجربې د وجې هغه کسان یو ګزار ته هم پرې نږدي او په مختلفو طریقو سره په نمبر وجني او چې څنګه نور کسان د راتلو والي د هغې نه مخکې دوی واپس د دغه ځای نه وتښتي. صدر په خپله باندې ګاډي ته ناست دی او په خپل اخري امید سره د امریکې د سفارتخانې په طرف باندې روان شي. په وایټ هاوس کې د مزید تفتیش نه دوی ته پته ولګي چې یو څو میاشتې مخکې د دهشتګردو مشر دغلته کې جعلي کپنې جوړې کړې دي. هغه خالي وې خو د بجلي استعمال یې بې دریغه کو. په دې سره دوی په هغې کپنو باندې د چاپو وهلو فیصله وکړي. بل طرف ته آرتر ته حالات ګډوډ ښکاره شي خو ولې چې دغه ګاډی بولټ پروف و او صدر په اول ځل چلو دغه د خندا د وجې څه سوچ هم ونه کړي. په دې وخت کې یو غټ ګاډی دوی ګاډي داسې ووهي چې الټه یې کړي او په دې وخت کې دغلته کې د دهشتګردو ګاډی راواړی او صدر خپل ګاډي ته ورواړی چې آرتر پې ډزې شروع کړي خو هغوی ده ته ونه درېږي او صدر د ځان سرې بوځي. د دې نه پس آرتر د هغوی یو کس راګیر کړي دې دپاره چې زه پته راته وښایي خو دغلته کې د سپیشل فورسز والا راشي او دې د ځان سرې بوځي. بل خوا هغوی صدر د پانسیګاډ خواله راولي چې هغلته کې د دهشتګردو مشر ورور یې خواله راشي په مطمئن انداز کې ورته وایي نن به ټوله دنیا د امریکې انجام ویني تا خو زموږ ژوند تباه کړی دی. چې صدر ورته په جواب کې وایي وي تاسو ټول بې ګناه خلک مړه کړل چې په دې سره هغه ترې نه یو مضبوطه څپېړه پورته کړي. بل خوا آرتر ته بار ویلي کېږي وي دننه مزه مونږ کسان درلېږو خو آرتر ورته صفا انکار وکړي وي تر هغې پورې به یې وجلي وي زما کسان نه وخت مې پکار دی او د رنګ په کټ کولو سره په خپله باندې د لږو غونته کسانو سره په هغوی باندې وروخیږي. دوی بلاول ته کړی خو چې څنګه دغلته کې ګاډي راشي او د پټې والا مشین باندې په ډزې شروع کړي نو په لږ وخت کې بلخا کسان د ده نه مړه کړي چې آرتر ورپسې ګرنیټ ورولي هغلته کې نور کسان راشي. آرتر د تښتېدو سره هغوی له حکم ورکړي چې بجلي ورته بنده کړي ولې چې په دې سره به کیمروکا پرېښودلي او هغوی داسې نه غوښتل د بجلي په بندېدو سره دهشتګرد جنریټر آزاد کړي او دغه ویډیو په ټوله دنیا کې را شروع شي. د دهشتګردو مشر توره په لاس باندې ولاړي وي نن به تاسو دې ظالم انجام زما د لاسونه ګورئ. حاجي څنګه کیمرې ته خبرې کوي په دې کې آرتر راننوځي او د دغه ځای په کسانو شروع واچوي چې په خپله پکې هم زخمي شي خو درې کې نو دغلته کې بم ولګوي او چې څنګه هغه د صدر نه سر د کټ کولو والي په دې کې آرتر راشي او د کسانو په مړه کولو سره کیمره هم ماته کړي او بیا چې څنګه د دهشتګردو د مشر ورور له ساه بنده کړي نو د هغوی هیکر د مرګ په حالت کې د ګرنیټه پین وباسي چې د ډز نه مخکې صدر او آرتر د دغه ځای نه ځان وباسي. د هغوی کسان لا ختم نه وي هغوی سره دومره کسان وي چې هغوی به ورته په خپله ژبه کې فوج ویل. د ډېرو ډزو د وجې د آرتر په ټوپک کې ګولۍ ختمې شي چې سپیشل فورسز والا اطلاع ورکړي وي بټن ووهه چې په دې سره هغه ویریږي وي ته خو لادن نه چې دوی ورته په چغو شي وي زما غم مه کوه بټن ووهه چې په دې سره بم داسې وډزېږي چې دوی په راوتو سره ټول بلډنګ دانهوانه شي او ټول په ټول دهشتګرد پکې هلاک شي. آرتر د سپیشل فورسز والا لا هغه وایرلیس ورکړي کومې چې د دهشتګرد د مشر درور اخیستلی وي دا واحد ثبوت دی. بل خوا په پارکینګ کې د سپیشل فورسز مشر په خپل ګاډي کې سامان ږدي چې خپل ملګري په आवाज وکړي وي تا ته پته شته چې دا ته په کوم غضب باندې اخته یې تا د خپل ملک سره غداري وکړه او د غصې د لاسه هم په دغه ځای باندې مړ کړي. د وایرلیس نه د برټانیې نوي صدر د دهشتګردو مشر سره په رابطه کې کامیاب شي چې هغه ورته وایي وي دا جنګ د ختمېدو وایه نه دی چې هغه ورته د بره د کتو دپاره ووایي چې په دې وخت کې د ډرون په ذریعې سره هغوی په داسې میزایل ورولي چې نوموني خان ورله ختم کړي. اوس آرتر چې څنګه کور ته راشي نو ښځې د زوی سره یې ناست دی او کله چې د برټانیې صدر د خولې نه خپل تعریف اوري نو د استعفا درخواست په خپله باندې را واپس کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.